آیا لومړی ځل دی چې موږ له نړیوالې وبا سره مخ کیږو داسې څه چې د ګڼو انسانانو نه یې قرباني واخیسته؟ نه، راځئ لږ تاریخي پس منظر ته ورشو. د عمر رضی الله عنه خلافت په دوران کې د فلسطین یوې سیمې چې هغه وخت امواس نومېده د طاعون مرض خپور شو. عبیده ابن جراح د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک هغه وخت کې دغه سیمې واکمنو، شام دغه سیمې واکمنو، طاعون مرض خپور شو. عمر رضی الله عنه په لار را روانو چې دغه سیمې ته ورشي، عبیده ابن جراح ورغه بدرګۍ لپاره، نو خبر راغی چې په سیمه کې طاعون مرض خپور شوی دی، نو عمر رضی الله عنه باید هلته لاړ نشي. خلیفہ له خپلو ملګرو سره له خپلو چارواکو سره مشوره وکړه چې څه کول پکار دي. بالاخره فیصله واده وه چې عمر رضی الله عنه باید بیرته ستون شي او دغې سیمې ته ورنشي. عبیده ابن جراح ورته وویل چې ای خلیفہ، افرار من قدر الله، آیا د الله تعالی له قضا او قدر نه تښتي؟ عمر رضی الله عنه ورته وخندل، ویل چې ای عبیده، ستا نه مې دا تمه نه وه ته به داسې خبره کوې. فرار من قدر الله الى قدر الله، د الله تعالی له قضا نه د الله تعالی تقدیر ته پناه وړمه. منطق، عقل له کار اخیستل دې ته وایي، حکمت دې ته وایي. عمر رضی الله عنه بیرته ستون شو، لاړو. دغه طاعون مرض په شام کې د عبیده ابن جراح، د معاذ ابن جبل، بلال ابن رباح او ابو مالک الاشعری په ګډون د کبارو صحابو نه قرباني واخیسته. دوی ټول په همدغه طاعون مرض باندې خپل ژوند له لاسه ورکړ. خالد ابن ولید رضی الله عنه 40 اولادونه درلودل، ټول په دغه طاعون مرض باندې وفات شول. حارث ابن هشام یو بل صحابي مبارک د خپل کورنۍ لاویا غړو سره شام ته ورغی، خو کله چې دی له هغه ځای نه راوته یوازې 4 کسه ورسره وو. 6 تنه یې په دغه طاعون مرض کې وفات شول. وروسته ابو مالک الاشعری دی چې کله ناروغ وو، ځینې کسان راغلل او ده ته رانږدې شول د دې دپاره چې پوښتنه یې وکړي، د ناروغۍ عیادت یې وکړي. نو کله چې رانږدې شول غوښتل چې د ده لاس ښکل کېدل چې نه، شاته شئ، وروسته شئ، ماته مه رانږدې کېږئ، او ټولو باندې امر وکړو چې خپلو منځونو کې فاصله پرېږدئ او لرې لرې کېنئ سره. وروسته له دې چې طاعون په شام کې د ګڼو صحابو په ګډون له ډېرو خلکو قرباني واغسته، د مسلمانانو پوځونه یې ړنګ کړل او ګڼې کورنۍ یې له منځه ویوړلې. عمرو بن العاص د سیمې واکمن شو. لومړی امر چې یې وکړو، د خلکو په عامه ځایونو کې د راټولېدو باندې بندیز ولګاوه. اعلان یې وکړو چې هېڅوک دی په یوه ځای کې سره نه راټولېږي. ټولو ته یې امر وکړ چې ځئ له ښارونو ووځئ، کلو ته لاړ شئ، همداراز لوړو غرونو ته وخیژئ او په لوړو ځایونو کې ژوند وکړئ، د دې دپاره چې دغه ویروس نه خلک بچ کړي. ډاکټران یې اوس موږ ته وایي، دا نوې خبره نه ده. عمرو بن العاص با حکمته صحابي و، هغه وخت پوهېدو چې دا ویروس له نږدې یو بل سره، له نږدې اړیکو نه یو بل ته انتقالېږي. نو لومړی امر یې دا و چې سره خواره شئ، نږدې راټولېږئ مه. هغه څه چې اوس نړیوال روغتیایي سازمانونه او ډاکټران یې توصیه کوي، دا نړیواله وبا انسانان نه قرباني اخلي. لطفاً طبي سپارښتنو ته او نورو برخو ته جدي پام وکړئ.